السلام علیکم. املوکو موسم دی او صحت لپاره ډېر زیات فایدهمند دي. زه په خپل ځان روزانه یو 2 دانې خامخا خورم. چې تاسو املوک روزانه استعمالوئ نو د ډېرو طاقت دوايانو ضرورت به درته نه راځي. په دې ویډیو کې تاسو ته 8 قسمه د املوکو فایدې ښیم او 3 قسمه نقصانات هم درته ښیم. نقصان یې هم شته دی چې هغه طریقې سره استعمال شي کله. نو ویډیو مختصر ده، ټول وګورئ، انشاءالله ډېره فایده به ورته وشي. په لومبي نمبر چې کومه فایده ده د املوک د خوراک هغه ایمیونټي سیستم سترانګ کوي، یعنی قوت مدافعت مضبوطوي، د بیمارو خلاف طاقت اچوي بدن کې. نو چې کومې موسمي بیماری وي، نزله زکام شو یا چې کوم د جراثیم حملې وي، نو هغه به انشاءالله بیا نه کیږي چې کله روزانه تاسو د املوک خوراک کوئ. په دویم نمبر چې د املوک د خوراک کومه فایده ده نو هغه کولیسټرول نارمل کوي. نو چې کله کولیسټرول نارمل کوي نو دا د زړه صحت لپاره هم ډېر زیاته ښه شوله. چې کله ستاسو کولیسټرول بیډ کولیسټرول نارمل وي نو زړه به مو صحتمند وي. د املوک دا فایده ده چې روزانه تاسو استعمالوئ نو زړه به مو صحتمند وي انشاءالله. په دریم نمبر چې کومه فایده ده هغه قبض ختموي. د چا خېټه سخته وي، حاجت نارمل نه کیږي، نو دې سره به ګیس بدهضمي هم کیږي، د سر درد مو سره کیږي، نورې بیمارۍ مو سره وي تړلي د قبض سره. نو چې روزانه تاسو 2-3 دانې املوک خورئ نو انشاءالله قبض به مو کولاو وي، کولمې به مو صفا وي، نو دا ګیس بدهضمي د معدې مسلې به هم سره نه کیږي انشاءالله. څلورم نمبر باندې چې کوم فایده ده هغه دا ده چې په دې کې ویټامین ای دی. ویټامین ای د کمزوري نظر دپاره ډېر ښه دی، نظر برابروي، یعنی نظر کمیدو ته نه پرېږدي او کم وي د چا نو هغه برابروي. نو ویټامین ای په دې کې ډېر وافر مقدار کې وي، نو چې تاسو روزانه املوک خورئ نو نظر کمزوري به هم انشاءالله نه راځي. په پنځم نمبر باندې دې کې ویټامین سی ډېر زیات وافر مقدار کې. ویټامین سی د سکن دپاره یعنی جلد دپاره ډېر ښه وي، نو مخ ورسره تروتازه وي، بدن خشکي ورسره نه وي. د موسم داسې دی چې بدن کې خشکي راځي، په مخ باندې خشکي راځي، نو هغه مخ به ورسره تازه تازه وي، د اوبو کمی هم سره برابریږي او ویټامین سی کمی هم برابریږي انشاءالله. شپږم نمبر باندې چې کوم دی فایده ده دا انټي اکسیډنټ اجزا لري، نو دا وینه صفا کوي، د جګر صفایي راولي او وینه صفا کوي. په اوم نمبر باندې د املوک خوراک چې فایده ده نو په دې کې دی پوټاشیم. پوټاشیم د های بی پي لپاره ډېر زیات ضروري څیز دی. چې کله پوټاشیم کمی راشي نو بی پي های کیږي ډېره زیاته، او چې د پوټاشیم کمی نه وي، پوټاشیم برابر وي بدن کې، بی پي هم سټیبل وي، های بی پي مسله نه راځي. نو روزانه 2-3 دانې املوک خامخا خورئ، دې سره به ستاسو های بلډ پریشر نارمل وي. په اتم نمبر باندې د املوک دا فایده ده چې د کینسر خلاف ډېر ښه کار کوي. د کینسر نه دې کې داسې اجزا شامل دي چې هغه د کینسر نه انسان بچ کوي. دا ښه شولې د املوک فایدې. خو د دې 3 قسمه نقصانات هم دي. لومبی نقصان کم یو دی هغه دا دی چې کله د املوک خوراک ډېر زیات کې تاسو مقدار سیوا کوئ نو دې سره ستاسو بیا قبض کیدی شي، ډېر زیات قبض کیدی شي یا ګیس بدهضمي ورسره کیدی شي. په دویم نمبر چې کوم د دې نقصان دی نو چې کوم ډایبیټک پیشنټ وي، د شوګر مریضان وي، هغه چې دا ډېر زیات مقدار کې خوري نو د هغې به شوګر های کیږي. په کم مقدار کې خوړی شي خو که ډېر مقدار کې استعمالوي نو شوګر به های کیږي. په دریم نمبر چې دې کوم نقصان دی نو خاص کر ماشومانو کې او ځینې خلک چې کوم ډېر زیات حساس وي، سینسیټیو وي، نو دې سره د هغې خوله پخېدی شي. دا 3 د دې نقصانات دي. نو دا چې تاسو کم مقدار کې استعمالوئ، ډېر مقدار کې نه استعمالوئ، نو انشاءالله دا نقصانات برته نه کیږي او دا 8 قسمه فایدې چې دا به تاسو ته انشاءالله ملاویږي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.